بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن زمونږ موضوع ده د باډي ټمپریچر باره کې. مونږ ته معلوم دي چې یاره د باډي ټمپریچر چې دی دا د هایپوتالاموس په واسطه کنټرولیږي، خو آیا دا په کم میکانیزم په کم سیستم باندې دا کنټرولیږي؟ نن موږ په دې خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو دغه زمونږ د باډي یو سیل دی. تاسو ته دا علم خو شته که نه ډاکټر صاحبانو چې د باډي په هر سیل کې سوډیم پوټاشیم پمونه لګېدلي؟ صحیح ډاکټر صاحبانو. او په دې کې چې کله سوډیم پوټاشیم ان آوټپوټ کېږي نو په دغه ټایم کې اے ټي پي مصرفېږي. ډاکټر صاحبانو یوه اے ټي پي چې کله هم په اے ډي پي بدلیږي نو په دغه ټایم کې چې دی سل د دننه څخه 3 سوډیم بار وباسي او یو 2 پوټاشیم ډاکټر صاحبانو سل ته دننه کوي. نو په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو یوه اے ټي پي مصرفېږي. دغه ډاکټر صاحبانو دغه اے ټي پي چې کوم ده که نه دا چې په اے ډي پي بدلیږي په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو نه یوازې دا اے ټي پي مصرفېږي بلکې دغه ټایم کې د دغې دواړو په دوران کې ډاکټر صاحبانو د دې څخه هیټ هم وځي. په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو په دغه ټایم کې هیټ جوړېږي. هیټ نو دا مونږ وایو چې یاره دا د هایپوتالاموس څخه کنټرولیږي. په کوم سیسټم ګورئ ښه ډاکټر صاحبانو؟ هایپوتالاموس څخه ټي آر ایچ افرازېږي، تایرايډ ریلیزینګ هارمون. هایپوتالاموس څخه افرازېږي پیچوټري ګلینډ ته ځي. د پیچوټري ګلینډ څخه ډاکټر صاحبانو ټي ایس ایچ افرازېږي. تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون ځي تایرايډ ته راځي، تایرايډ ګلینډ ته. تایرايډ ګلینډ څخه ډاکټر صاحبانو تایرايډ هارمون افرازېږي. تایرايډ هارمونز ډاکټر صاحبانو د سوډیم اینڈ پوټاشیم پمونو سویه چې د هغه لوړوي، تیزوي ډاکټر صاحبانو. نو چې دغه تیزیږي ډاکټر صاحبانو په دغه ټایم کې چې دی ډېره اے ټي پي مصرفېږي. اے ټي پي ډېره زیاتېږي په دغه ټایم کې. چې کله اے ټي پي او اے ډي پي مصرفېدل ډېر زیات شول نو په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو هیټ تولیدېږي. هیټ نو ډاکټر صاحبانو کله چې هم زموږ د باډي ټمپریچر کمیږي د 37 ډګري سنټیګریډ څخه د هغې مقدار چې دی هغه کمیږي لو کېږي 35 ته راځي نو په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو هایپوتالاموس تایرايډ هارمون ریلیز کوي، پیچوټري ګلینډ ته سیګنل ورکوي، ټي آر ایچ هایپوتالاموس افرازوي او بیا پیچوټري ګلینډ چې دی هغه ټي ایس ایچ افرازوي، تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون او تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون ځي تایرايډ ګلینډ باندې خپل عمل ترسره کوي او تایرايډ هارمون افرازېږي. تایرايډ هارمون چې کله ډېرېږي نو ډاکټر صاحبانو دغه میکانیزم ترسره کېږي، هیټ ورته موږ وایو، هیټ تولیدېږي. نو ډاکټر صاحبانو دغه چې کوم هیټ تولیدېږي دغې ته موږ وایو ترموجینیک افیکټ، او دغه اے ټي پي چې کومه تولیدېږي په دغه دوران کې دې ته موږ وایو کیلوروجینیک افیکټ. نو ډاکټر صاحبانو دغه په دغه چې کوم کله دا اے ټي پي او اے ډي پي او دا د سوډیم پوټاشیم دا دغه چې کله ډېرېږي ډاکټر صاحبانو په دغه دوران کې اکسیجن هم چې دی ډاکټر صاحبانو ډېرېږي، اکسیجن مصرف چې دی هغه هم ډېر زیات لګېږي. نو که موږ چېرته ووایو چې تایرايډ فنکشن څه شی دی نو موږ وایو چې اټ انکریز د بي ام آر آف اور باډي، بیزل میټابولیک ریټ دا زموږ د باډي اضافه کوي، ځکه چې په دغه سیستم کې چې دی ډاکټر صاحبانو اکسیجن ډېر زیات مصرفېږي او چې اکسیجن ډېر زیات مصرفېږي نو دغه سیستمونه چې دی دغه دواړه به ډېرېږي ډاکټر صاحبانو.